نن به تاسو ته زه د یوټیوب په باره کې یو بل معلومات درکوم چې ډېر مهم معلومات، ډېر دقیق معلومات، ډېر پر ځای معلومات دي چې دا معلومات به زه فکر نه کوم تر اوسه پورې یو پښتون یوټیوبر هم تاسو سره شریک کړي وي، ځکه چې کوشش نه کوي چې تاسو سره یې شریک کړي دا معلومات. د معلومات دا دي مثال تاسو یوټیوب چینل لرئ، ته یو یوټیوبر یا زه یو یوټیوبر یم یا بل یو یوټیوبر دی. ویډیو یوټیوب ته اپلوډوي. یوټیوب ته چې ویډیو اپلوډ کړه، اول خو مهمه خبره دا ده که چېرته تاسو غواړئ چې ویډیو مو په یوټیوب مخ ته لاړه شي، په افغانستان کې که چېرته اوسېږئ، نو ډېری دوستان دا پوښتنه کوي چې موږ په کوم ټیم خپله ویډیو اپلوډ کړو چې زموږ یوټیوب ویډیو ورسره ټرینډ ته لاړه شي. نو که چېرته تاسو یوټیوب ته ویډیو پورته کوئ، کوشش وکړئ چې د شپې ماښام یا د شپې د 7 بجو نه نیولې تر 8 بجو ترمنځه 9:30 پاو باندې پاو کم اته یا 9:30 ان تر 8:30 پورې تاسو کوشش وکړئ چې په دغه ټیم کې یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړئ. نو دا هغه تجربه ده چې ډېری یوټیوبران یې زما په شمول لري، ځکه چې موږ معلومات لرو چې په دې وخت کې موږ چې کوم ویډیوګان یوټیوب ته اپلوډ کړي موږ پې معلومات کوو، یو وخت کې اپلوډوو، بل وخت کې اپلوډوو، ځکه ځان ته دا تجربه موږ غواړو چې حاصله کړو چې آیا په وخت کې تغییر په یوټیوب کې راځي که نه. بالکل تغییر پکې راځي. تاسو کوشش وکړئ چې په افغانستان کې چېرته په افغانستان کې اوسېږئ، نو د شپې 7 بجو نه تر 8:30 بجو پورې کوشش وکړئ چې ویډیو اپلوډ کړئ یوټیوب ته. که نیمه شپه کې اپلوډوئ دا بالکل غلط کار دی، ځکه چې افغانستان کې چې نیمه شپه ټول خلک یا وده یي مصروفه یي کارونو نه راغلي، نو ستاسو ویډیو که چا سره سبسکرایب هم وکړي انفارمیشن هم ورشي ورسره، نو ویډیو ستاسو چېرته ګوري. بل معلومات دا دي که چېرته تاسو یوټیوب چینل لرئ او ویډیو مو اپلوډ کړه، ډېری دوستان زموږ یوټیوبونه لري کوشش کوي د خپل ویډیو لینک راخلي، هر چاته یې په واتساپ کې هم لیږي، په فیسبوک کې هم لیږي، په کامنټونو کې هم خلکو ته پرېږدي، چاته وایي یوټیوب مې سبسکرایب کړه، یوټیوب سبسکرایب کړه ویډیو مې وګوره، نو ډېر زیات د خپل لینک شیر کوي. دې ته هم پام وسي چې دې سره ستاسو چینل بیخي په شا ځي، دې خبرې ته هم ډېر پام وي. که چېرته شیر کوئ هم څه مشکل پکې نشته، یا فیسبوک کې داسې ګروپونه چې ستاسو د موضوع مطابق وي، په هغې کې یو لینک پرېږده هېڅ مشکل نشته. د 10 نه نیولې تر 20 ځایونو پورې که تاسو لینک پرېږدئ یا شیر کوئ، په دې کې هېڅ مشکل نشته. او که تاسو هره ورځ بار میاشتې کلونه دا کار تکراروئ، چاته لینکونه په کامنټ کې پرېږدئ او ریپلی کې هم خلکو ته پرېږدئ چې یاره زما چینل سبسکرایب کړه، زما ویډیو وګوره او معلوماتي ویډیو ده، او په داسې حال کې چې تاسو لینک پرېږدئ او هغه پې کلیک نه کوي، نه هم سبسکرایبوي او نه ویډیو ګوري، نو که تاسو څومره لینکونه شیر کوئ او ویوز پې ډېر نه راځي، نو دې سره ستاسو چینل په شا ځي او ستاسو چینل به هېڅکله ټرینډ او وایرل ته لاړ نه شي. نو دا مفصل انفارمیشن چې ما مشتبه شمي درته وړاندې کړه. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت.